هغه خلک چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه نومو خلی او د نومو سحرا او خلی او خپل ځون په بچ کوي او داسې د صحیح بخاری نومو خلی په فقها کې د امام بخاری او په کتابینه کې د صحیح بخاری نومو خلی دا چې امام بخاری رحمت الله علیه میجهره خبره مني امام بخاری د میج دی او داسې صحیح بخاری په دا کې هر خبره میج مني خو نن د امام بخاری رحمت الله علیه د معمولات تذکرہ کې امام بخاری رحمت الله علیه د رمضان مبارک په میاشت کې دا معمول و چې کله وه د رمضان مبارک میاشت ولیدا شوه بیا د شپې مخستان منځ نه بعد د خپل شاګردون سره جمع کړل شاګردون د طرف ته روغلل بیا د شل رکعته تراویح کولې او په هر رکعت کې شل آیات تلاوت دا د امام بخاری یو معمول یعنی شل رکعته تراویح کړل په هر رکعت کې شل آیات تلاوت او دو معمول امام بخاری رحمت الله علیه د گایز ناونسا ترویگا پرا پرشمی ناونسا در جاموتی پرا امام بخاری رحمت الله علیه یو قرآن کریم مکمل ختم کو امام بخاری رحمت الله علیه درم معمول تروینا ورسته گایز د پرشمی پرا امام بخاری رحمت الله علیه د قرآن کریم لسی پورے ویل یعنی ثلث قرآن امام بخاری رحمت الله علیه ویل ته تلاوت نو دا د امام بخاری معمول دی په بخاری شریف کې د حدیث موجود دی خو غیر مقلدین دا خبره کله نه مانی حدیث الساری لابن حجر اسقلانی صفحه نمبر 673 کې دا روایت موجود دی چې امام بخاری رحمت الله علیه دا معمولات دي خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول کله نه مانی خبره زمکه تبعینه مرده څنګه دا خبره نه مانی نو مقسم بن سعد دا فرمای كان محمد بن اسماعيل البخاري اذا كان اول ليله من شهر رمضان يجكلا اول د رمضان مبارک شپه شولا يجتمع اليه اصحابه د شاګردونو د طرف تر جمع شول فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعه 20 آیه یو داسې شل رکعت تراویح کوله او په هر رکعت کې شل آیات تلاوت وكذلك الى ان يختم القران او داسې د قران کریم ختم کول پر د امام بخاری دغه معمول او بل معمول وكان يقرأ في السحر ما بين النصف الى الثلث من القران فيختم عند السحر في كل 3 ليال وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمه ويكون ختمه عند الافطار كل ليله ويقول عند كل ختمه دعوه مستجابه دوام او درم معمول داو چې امام بخاری رحمت الله علیه د گایز ناونسا د ویگا پر مکمل قرآن کریم ختم کو خو غیر مقلدین دا نه مانی درم معمول امام بخاری تروینا ورسته د گایز پر شمی پر د قرآن کریم درم حصہ ثلث قرآن یعنی لس پر امام بخاری تلاوت کا غیر مقلدین دا نه مانی نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه معمول و غیر مقلدین چې دا د امام بخاری دعوا کو د سحرا او خلی د په واجب نه زون بچ کوي او هغه دا خبره تا کله هم تیار نه دي غیر مقلد یو عالم دی مولوی یونس دا وفات شوی د 1338 هجری کې دا خبره بیانوي خپل کتاب کې دستور المتقی صفحه نمبر 114 یا چې په یو شپه کې پیرا قران کریم ختم کول دا بدعت او ګناه ده نعوذ بالله امام بخاری رحمت الله علیه باندې د بدعتي فتوا ولګوله او د غیر مقلدین په امام بخاری رحمت الله علیه باندې د ګناه فتوا لګوله ګناه انسان کو قصدن په چا باندې د ګناه تهمت لګول لازم ته خبره دو داسې غیر مقلد علامه وحید الزمان دا کتاب د تفسیر الباری جلد 6 صفحه نمبر 535 په دا کې دا خبره بیانوي چې 3 दिन से जल्द में कुरान का ख़त्म करना मकरूह रखा है या چې اهل حدیث په درې زنه زر کې قران کریم ختم کول دغه مکروه عمل شمیر کړي نو ګویا چې په امام بخاری باندې د بدعتي فتوا هم لګوله او داسې د مکروه عمل فتوا یې په لګوله او داسې د امام بخاری رحمت الله علیه دغه چې کوم معمولات په حدیث ساری کې ذکر شوی دي دغه نه یو بل معمول هم امام بخاری ثابت کړی دی دغه امام بخاری فرمایي چې د تراویح منځ او د تهجد منځ دا زوم ته دی تراویح منځ او د تهجد منځ دا یو منځ نه دی زوم ته دی ځکه امام بخاری رحمت الله علیه په تراویح کې شل رکعات ورکړل پاکه هر رکعت کې شل آیات تلاوت کړ او دا صرف تراویح نه ورسته د گایزه پر لاس پوری تلاوت وکړ دغه نه د معلومه شوه تهجد میز د زون ته دی او د تراویح میز کې نه دغه زون ته دی
خو غیر مقلدین دا خبره هم مانی هغه دا خبره بیانوي چې تهجد مینځه او د تراویل مینځ دغه ځون تم دی بلکې دا یول مینځ دی. نزل الابرار مصنف دی علامه وحید الزمان صفحه نمبر 126 127 دا غیر مقلد دی. دا خبره بیانوي یای چې دا د رمضان مبارک په میاشت کې تهجد او قیام رمضان یعنی تراویل مینځ دا ځون تم دی بلکې ایک هی نماز ہے چې دا یول مینځ. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا ثابتوي چې د تهجد مینځ ځون ته دی او دغه سه تراویل مینځ دغه ځون ته مینځ دی. خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره منل ته کله هم تیار نه دي.